ټولې شو مچ دې پسې ماما سکه تیل ګورم بچیا تیل ګورم ماما پېټرول پمپ ور چل لګي بده څنګه پمپونه مې ټولو کاته خو نشته پکې یو کم نشته دی بیا راځه چې راشن کوب ماما له بوزم چې غل پېټرول ور څنګه مو کی چې ورشه د دنه به وایي پټرول پکار دی سامورانه وباسو ما وی چې بیا د چا شامت راغلی دی قسمتي ډز مې در باندې نه دی کړی اجې خو زه کلاشن کوپ یم کلاشن کوپ د دشمن دپاره تندر یم تندر وایه څه خدمت کول دي خو مونږ ته پته ده چې ته د دشمن دپاره ووکه خرې خو بابا ته پېټرول نه میلاویږي پېټرول ویمه غونچه ګوله پېټرول به مې ډېر درله کتلی و ډېر به مې درله کتلی و خو دا ټوپک مې اوس د لالا راغستی دی او لیسنس یې راسره هم نشته دی پېټرول پمپ ته به بیا لړ شو چاته ښه غلام علیکم سلام سروره ثانیه کلاشن کوم ما څه شو هغه خو چې تیل نو مورې په مخه لړو بس دې اوس کم ځای ګورو ماما ساده ګل ماما داسې کار دی که نه ثانیه ته هم ښه خبرې تا ته پته شته پرون چې کلاشنکوف کموال خوړلي دي که نه په هغه پورې پېټرول پمپ کې ټول عمر به انشاءالله چې ساده ګل ماما داسې کار چې په کلاشنکوف باندې نه کړي ٹھیک شو دا چې دی نو حکومت له پکار دي په دې باندې که نه دا حکومت به تاسو پېټرول برابري که نه کلاشنکوف نمایي نه کېږي دا خبرې ذهن نه وباسي قدرمنو څنګه چې تاسو دا خاکه زنګ به وکړه په دې کې پېټرول دا خبره پکې راغله او دغه شان خلک پلی پلی باندې ګرځي او ډېرې زیاتې مسلې دي اصل کې خبردار چې پېټرول نه په سفارش باندې میلاویږي نه په کلاشنکوف باندې میلاویږي نه په پیسو باندې میلاویږي دا ټول کار د حکومت دی ځکه چې حکومت د دې هر څه ذمہ دار دی چې حکومت په پمپونو والا راګیر کړي یا کپنو والا راګیر کړي هغې سره په طریقه باندې خبرې وکړي هغې تیلو سپلایي برابر کړي نو هله به انشاءالله دا مسله حل کېږي تاسو ډېره زیاته مننه او شکریه